In the name of Allah, there is no God but Allah. Muhammad, peace be upon him, is the messenger of Allah. Nashta laik da ibadat magar yaw Allah da Muhammad sallallahu alaihi wasallam د غل خوار لګل شوی پیغمبر دی. تر ټولو اول تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو شاګردانو سرندوی والا کې نه ان شاء الله څوک بنه غږیږي کې نه است د شاګردانو ته ځخ کار اسم تر ټولو اول اعظم لرونو ته مشرانو ته ترونو ته ورونو ته خیر ته ډیره مننه. دغه کلیواله صحنه ده، بیا موږ دلته دومره سیستم نه لرو. تاسې موږ سره ډېر تکلیفونه تیر کړي، یو څه مشکل به مي. یو څوک وایي if you want happy to society don't leadership please you selling ice cream. وایي که ته غواړې چې ټوله ټولنه خوشحاله وساتې نو مشري مه کوه، لاړ شه آیس کریم خرڅ کړه. اوس موږ مشري په غاړه اخیستې، کیدای شي یو څوک به موږ نه خفایي، ټول نظرونه یو شی نشي کیدای. په دغه شي خیر د دلته ګیلې مو وسوې، تاسې ټول د موږ مسیران یې، موږ په تاسې ډاډه یو چې دومره تکلیفونه درته تېروو او له دې به انشاءالله اضافه تېروو. د شاګردانو په توپیر درته غږېږم. کله چې د موږ د اول کال د دوم کال غونډې وې، د دغه سټیج انانسري تاسې لیده، موږ به دې ته کسان نه پیدا کول. په دې شاګردانو کې دومره څوک نه وو چې هغو تاسو ته انانسري کړې وای یا دغلته یو میلمه راغوښتی وای او یونه یې مننه کړې وای. خو اوس الحمدلله دومره تکړه سوي چې هغه انانسري خو پرې رسېدی کوي. موږ که کوم ګډ مات نیم انګلیش ټکی وایو، په والله چې احتیاط ورسره کوو چې په موږ نیوکه ونه کړي. دا د تاسې لپاره د موږ لپاره تر ټولو ښه ځای همدغه ده. نو دوی ډېر پر کړی ده، ډېر تکړه سوي دي او ماشاءالله وایي د مرچکو عمیل به جوړ کم، زه مې شیرین لالی زرګر ته نه مجبورومه. اوس هغه کوم شیان د موږ له وسه پوره یي هغه به درته کوو انشاءالله. اضافه به تاسې ګیله نه کوئ او کوشش درته کوو. هر شی په کوشش کېږي، هدف لرو، والله چې داسې هدف لرو د ټولو لپاره. حتی کیدای شي د روان سیزن کې تر دې ډېر پرمختګ موږ ولرو. خو ډېره مننه بیا هم درته وایم، ټیم خو به کم نه وي. بس تاسو لپاره د مشرانو لپاره تاسو ډېر دلته هم تکلیف راته تېر که او راته ناست یئ، خیر اوسئ، مننه. تاسو لپاره موږ ډېر کوشش کوو چې راشکه زړه بد نه سئ. نور به کېږي، کارونه د رب لخوا دي او رب به یې سموي. نو کیسه راځو د خپلو ملګرو ته وایم. موږ ملګري کوشش کوو د خپلې ټولنې لپاره، د خپل کلي ابچکان لپاره، غیرت آباد، او والله چې له دې نه اضافه کوشش ده چې د ټول لوګر لپاره، ټول افغانستان لپاره یو پروګرام ولرو او په دې هم کار روان کړی انشاءالله کېږي به. خو د تاسې ملګرتیا غواړو، دا په هر ډګر کې دشکه غواړو او انشاءالله دا به کېږي. د زنده‌آباد کې به نه ځو ښه. یو مور وایي یو ماشوم زوی و، د هغه نوم و اسلام. کله یې وایي ځان سره بازار ته بوته او په بازار کې رش ډېر و، زوی ترې ورک سو. دغه مور غریبې به غږ وکړو چې اسلام. نو خلک خو نه خبر، خلک به ویلې چې زنده آباد، دی به بیا ویلې چې اسلام، هغه به ویلې چې زنده آباد. کله چې کور ته راغله ماشوم یې ورک کړی و، د کور خلکو ورته ویلې چې اسلام دې څه که، دوی ورته ویلې وایي اسلام په زنده آباد کې لاړ. اوس موږ او تاسې په یو شي به سوچ کوو، فکر به کوو، زنده آباد کې به نه ځو. ځکه چې د موږ ماشومان تاسې وګورئ که چېرته پارک نه یې کې راغلی، جواب یې درته وایو. که پارک یې نه یې کړی یا څه مشکل یې موږ ته ووایي، لکه عسکر منډې به درته وایو، هرې خوا ته هر طرف ته به ځو. اوس هم ډېر تکلیفونه تېر کړي او له دې اضافه به کوو. ځوانان یو، تاسې موږ ته د مسیرتوب غاړې ته راچولی، انشاءالله کار به کوو او خدای دې وکړي چې خفه سوي نه یي. بیا هم درته وایم شاګردانو ته، د تاسې د دغه کورس نننی به هغه شاګرد هم راځي چې تر ټولو ډېر کوچنی ده، چې ما لیدلی یم نه. اصولي صاحب اوس ماته وښوده، دا درېیمې چوکۍ ته مې راوست، د کورس تر ټولو کوچنی شاګرد چې د ابچکان سیمې نه ده. او په آخر کې به هغه شاګرد هم راځي چې نغدي انعام به هم لري، چې تر ټولو ډېر غلی ناست و او انعام به هم مشر ورکوي. دا تاوان به کوي له جب او جبري به یې کوي. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله به وي. خدای په امان، ببای.